امر بالمعروف بیا په پوهنتونونو کې څه بندیزونه ولګول، هلکانو او نجونو ته یې څه وویل، دا هر څه په ویډیو کې وګورئ او چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. بلخ ولایت کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت امر کړی دی چې پوهنتون ته دې محصلان د کمردار موبایلونو له وړو ډډه وکړي. دغه ریاست د بلخ پوهنتون له محصلانو غوښتي دي چې تر دې وروسته پوهنتون ته زیرک موبایلونه یونسي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا تازه سپارښتنه د بلخ پوهنتون ځینو محصلانو ته په شفاهي او ځینو نورو ته د خبرتیا په خپرولو رسول شوې ده. د بلخ پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له لورې لګول شوي خبرتیا کې راغلي دي چې له سرغړونکو سره به جدي چلند کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د لوړو زده کړو وزارت له خصوصي پوهنتونونو غوښتي دي چې له داسې سیمینار یا علمي غونډو ډډه وکړي چې نارینه او ښځینه پکې یو ځای ګډون کوي. د لوړو زده کړو وزارت په دې سپارښتنه کې ویل شوي دي چې د هلکانو او نجونو محصلانو د مونوګراف دفاعي باید جلا جلا ترسره شي. په تحصیلي برخو کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو سرپرست حکومت بیا دا محدودیتونه د شریعت پلي کول او د منکراتو مخنیوی بولي. له تاسو ټولو مننه چې ویډیو تر اخره مو ولیدله. که تاسو هم د دغه موضوع په اړه کوم څه ویل لرئ نو په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا بلې ویډیو چې بیا راځم ښه وخت ولرئ.